السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ډیر محترمو د کلیپ کې چې نن تاسو ته کومه خبره کوم مهمه ده او په دې دور کې او په خاص کر په دې وخت کې د اختر په دې ورځو شپو کې یا د واده په ماحول کې یا د خوشحالۍ په ماحول کې دغه خبرې اکثر د دې موضوع سره تړاو لري. نو د دې وجې نه مې دا وغوښتل چې تاسو ته زه یو مهمه موضوع در په ګوته کړم. ممکن دا چې بعضې وخت کې انسان یو کار کوي خو د هغې د عاقبت او د نتیجې پته ورته نه په جهل ناپوهۍ کې دغه کار وکړي. خو ډېر کله ته موږ داسې کارونه وکړو چې د هغې شرعي ګناه هم وي او الله رب العالمین موږ د هغې تپوس کوي. ډېر آیتونه او قرآن او حدیث داسې وي چې بیا الله رب العالمین په هغې باندې رانیسي. دغه مختصر صوتي او همدغه رنګ ویډیوي شکل کې نن تاسو ته زه کومه خبره کوم د هغه روپۍ یا هغه مال زوړ مال یا هغه زاړه نوټونه چې دا موږ په نو باندې بدلون آیا شریعت د دې باره کې موږ څه وایي؟ محترمو دا سود دی. ډېر کله زموږ وروڼه داسې وکړي چې اختر کې لاړ شي بینک ته یا اونډۍ والا ته یا نور داسې وي صرافانو وغیره ته زړې روپۍ ورکړي او نوې د هغې په عوض کې واخلي یا نوې روپۍ د هغوی نه واخلي او په عوض د هغې کې چې کوم دی زړې روپۍ ورکړي. نو دلته تاسو یو خبر ذهن ته واچوي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سره به په سرو زرو ورکوئ سپین زر به په سپینو زرو باندې ورکوئ او څو شیانې داسې ښودلي چې دا به جنس په جنس باندې ورکوئ. والفضل ربا او زیادت په دې کې دا سود دی. او د سود باره کې محترمو تاسو ته پته ده چې ډېر احادیث داسې راغلي د آیتونو راغلي. الله رب العالمین په دې آیت کې فرمایي هغه خلک چې هغوی سود کوي نو دا به الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې داسې انداز کې راپاڅوي چې دا به حالات د دوی داسې چې انسان شیطان ګډوډ کړی وي یعنی پیریان په یو سړي باندې راغلي وي د هغې حالات داسې ګډوډ وي. داسې حالات کې به الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې راپاڅوي. نور هم ډېر د دې داسې سزاګانې دي او سود کول داسې ګناه ده چې د زنا نه هم دا ډېره قبیحه ګناه ده. یو ځل سود کول داسې دي لکه سړی چې 80 ځله زنا وکړي نو باید د دې نه موږ ځان وساتو. همدغه رنګې احادیثو کې او الله رب العالمین په خپل کلام کې دا فرمایي چې دا حرام دی. سود کول حرام دي سود خوړل حرام دي. دې نه ځان ساتل پکار دي. نو دغه اشیا دا پیسې که ته ورکې مثال په تور باندې 1500 روپۍ ګټه دا نوټ دا ته اخلي نو باید چې ته 1500 روپۍ ورکړي نه دا چې تاله د 1000 په ځای باندې ته هغې ته 1200 1300 1400 روپۍ ورکړي. دا سود دی. د دې به الله رب العالمین تا نه تپوس کوي. که چېرته تا ته پته نه وه نو الله رب العالمین تا نه تپوس نه کوي. اوس چونکې ته پوه شو په دې مسله باندې دې نه پس کم په دې باندې ته عمل کې نو دا سود دی او الله رب العالمین به دې تپوس تا نه کوي. او ممکن دا چې الله رب العالمین د دې په وجه باندې موږ جهنم ته وغورځوي او موږ ته هغه سزا چې هغه د سودخورو ده چې وختکش کول وغیره نور ډېر سختې سزاګانې دي دا موږ ته راکړي. نو محترمو د دې نه ځان وساتئ چې کوم وروڼه په دې لعنت کې اخته دي او دا کار کوي ځي د اختر په ورځو باندې بینک ته ځي وغیره ته ځي او د 1000 په ځای باندې هغې ته 1200 1300 روپۍ ورکوي. ولې دا چې دا زړې وي او هغه نوي وي نو دا سود دی. دا مسلمانان په دې کې اخته دي په دانسته طور یا غیر دانسته طور باندې باید چې دغه ملګري ورونه مسلمانان هم موږ خبر کړو خپل هم د دې نه موږ ځان وساتو. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.